قدرمنو سلامونه او احترامات. نن یو ځل بیا زه په هغه ځای باندې ولاړ یم کومه چې ما درې څلوېښت ورځې مخکې یوه ویډیو جاري کړې وه. دا لیلونۍ ده. په لیلونۍ کې به زمونږ لوی جومات باندې زه ولاړ یم. د لوی جومات هغه وداني چې هغه ما تاسو ته هغه پیره ښودلې وه، هغه اوس هغه جومات شهید کړی شوی دی، راغورځولی شوی دی او اوس د هغې کار تاسو وینئ په دغه بیکګراونډ کې روان دی. زمونږ د کلي چې څومره هم دلته تپې اوسېږي، څومره هم دلته خیرونه اوسېږي، د هر چا د روزانه په بنیاد باندې نمبري هغو راځي دلته په خپل لاسو خپو باندې کار کوي. په تیره زمونږ چې څومره اوورسیز یا بهر میشته رونه دي هغو هم خپلې مرستې وخت تر وخته رالیږي. ډېر ملګري ما سره رابطه هم کوي چې کومې لارې چارې به وي. هم زمونږ د دغه مشرانو باقاعده د اکاونټ نمبرې د دې لپاره جوړې کړی شوي دي. ایزي پیسه نمبر دی، هغه لاندې په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري. هم دا زمونږ د ضلع شانګلې لیلونۍ هغه لوی جومات دی چې نن د هغې کار روان دی. حجره جومات د پښتنو داسې بنیادي ځایونه دي چې په حجره کې به زمونږ جسماني تربیت کېده، علمي تربیت به کېده، فرهنګي تربیت به کېده. په جومات کې به زمونږ روحاني تربیت کېده او دلته به موږ ته هغه فکر سوچ راکولی شو چې ټولنه معاشره به په ښه لور باندې څنګه بوځو. را سره سپین دادا ولاړ دی، کالج دا ولاړ دی، کاکاجي ولاړ دی. زمونږ د جومات کار ډېر په زور او شور سره روان دی. په ملک کې سیلابونه هم رالو، پرایس هایک هم راغی، خو بیا هم دا د خلکو هغه اسلامي جذبه ده چې د خلکو مرستې دوامدارې دي. کالج دا به را سره حال شریک کړي. درې څلوېښت ورځې پس حال څنګه دی او لا د نورو کومو مرستو ضرورت دی دا به د کالج د نه واورو. جی کالج دا خبر را سره شریکه کړئ. ماشاءالله دا چې کله مونږ په 3 تاریخ باندې ډیمالیش کو د خلکو بالکل یقین نه اغسته چې دا دومره لوی جومات چې هغه مطلب د سادهی جومات دی دا به څنګه وران شي. ټیک ټاک په 8 ورځو کې دا جومات قام لکه مطلب په یو لوی جذبه باندې دا ډیمالیش کو او خلک ریان شو چې یاره دا څنګه داسې ډیمالیش شو. بیا جذبې دومره حد دی چې لکه دې کې زمونږ زیرو خرچه راغله په سکل لیبر او په دې بل لیبر. خلک راځي ماسخوتن چې مونږ کله روزو نو کم کار چې پینډینګ نو ځان دومره ولنټیرز راغلي په کار کې لګي. ایون دا خبره ده چې لکه ملک زنانم وای کوم ته پرده پکې ملاو شي نو موږ به هم راځو. مطلب دا دی چې په دې کې به کار کوو. د هغې نه علاوه مطلب دا چې د کلي خلکو زنانو پکې خپل کالي را لیږل دي، نغدې پیسې خلک راکوي. خو بهرحال چونکې دا ډېر غټ پراجیکټ دی نو موږ له پکار چې مطلب دا چې څومره ستاسو په وساطت کېږي نو دا ډېر ټرانسپیرنټ کار روان دی. موږ باقاعده خپل هغه بیلنس خرچ آمد په خپل په فیسبوک په آی ډي باندې شیر کوو. نو ماشاءالله ډېر ښه کار روان دی. هر مازدیګر زمونږ د خان لالا په مشرۍ کې یو شورای هغه موږ سبا له پلانینګ کوو چې بھائی سبا له موږ دا کار ضرورت دی، دا موږ له میټیریلز پکار دي. نو ډېر سیسټمیټیک کار روان دی او جومات زموږ ماشاءالله د بل 3 تاریخ نه مخکې به دا یو لینټر انشاءالله تعالی شوي. انشاءالله. خان لالا تاسو کومه خبره کول غواړئ ملګرو سره خبره شریکه کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ستاسو افغان صاحب ستاسو ملګرو انتهایی شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی. دا ستاسو جومات دی او زموږ د ټول قام جومات دی. خو په دې کې یقینا لکه څرنګه چې اسکندر صاحب ووایي په دې کې په 3 تاریخ ته کار شروع شو دی او په 10 ورځو کې جومات چې کوم دی نو ډیمالیش شوی دی او په هغې کې اوس تاسو وینئ چې پیلرې روانې او په پیلرو پسې په دې پسې چې دی نو لینټر دی انشاءالله ولې شیټرینګ به د هغې غورځولی کېږي. د دې دپاره موږ له د صرف د اولني لینټر له 300 من سیخ موږ له پکار دی. موږ سره دغه سیخ چې دی نو هغې څه دغه نشته، بندوبست نشته. د دې نه علاوه موږ به د دې سره به موږ دا لاندې چت به موږ بندوو. دې له موږ له د خښتې هم ضرورت دی، د سیمټ هم ضرورت دی چې څوک په څه شکل کې کولی شي. موږ دا نه یو چې دومره دې موږ له راکړي، خو چې څومره پورې زموږ سره تعاون کولی شي او د الله دې کور امداد کولی شي نو موږ به ستاسو په وساطت سره موږ د ټول نړۍ ته دا درخواست کوو چې په دې جومات کې زموږ سره भरपूर حمایت او مرګرتیا. جزاک ډېر مننه کوم. سپین دادا تاسو کومه خبره ملګرو سره شریکول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. افسر افغان ستا ډېره زیاته شکریه ادا کوو. زما په خیال په خبرو کې مو څه پاتې نه شو. خان لالا هم وکړي او پرنسپل صاحب هم وکړي او موږ ته هم دغه دا زموږ بیا هم عقیده ده انشاءالله چې دا به الله پاک پوره کوي. خو که د چا د سیخه، د چا د سیمټو، د چا د خښتې، د چا د لاسو خپو الحمدلله مطلب دا دی چې دا نن تاسو وی سکندر صاحب چې 43 ورځې وشي نو په دې کې زموږ نه د لیبر په کاته کې 1 روپۍ نه ده الحمدلله. دا د قانونو دا خلک راځي په خپل نمبر باندې 25 نمبر دي
او مطلب دا دا هلکان په خپله مطلب دی چې په کور کې چېرته نازبینان هلکان دي خو مطلب دی په کور کې چېرته بیلچا نه شي چاله په ګیلاس کې اوبه نه دي ورکړي او دلته کې لګیا دي مطلب دا دی په دې جذبه باندې دا کار کوي نو ستاسو د میډیا په ترو باندې موږ خلکو ته درخواست کوو چې څومره تعاون کېږي زموږ انشاءالله دا به الله پاک جوړ کړي خو زموږ دا چت نه بلکې دوی وایي چې د دې چت خو زمونږ د واورې د غورځېدو نه مخکې دویم چت ته اراده ده انشاءالله الله پاک به دا دویم چت جوړوي خو دا ستاسو په تعاون باندې نو که د چا څه مرستې کېږي زموږ تاسو ته مونږ درکړ دی په هغې باندې چلېږي او مونږ هم خپله حده پورې کوشش کوو د زنانو د حده پورې چا پکې کالي راکړ دی چا پکې پټلي راکړ دی چا نغدې راکړ دی او خو کار دروند کار دی نو تاسو که پکې زموږ سره په میډیا په ترو باندې حمایت وکړئ نو دا به ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کومه د خنلاله د کالج د سپین دادا هم مننه کوم او ټولو ملګرو نه دا غوښتنه کومه دا زما کلی دی په خپله باندې د دغه جومات د یو بنیاد نه د یوې ستنې نه پرګې نه بیاش نه خبرې ما دا ډېره جنون خبره ده په دې کې هیڅ قسمه داسې څه خبره نشته رهی چې ملګري به یا شک وکړي چې زمونږ پیسې زمونږ سیخ سیمټ یا هغه څیزونه به بې ځایه ولګي دا هغه سپینګیري دي مشران دي چې دیو کم کار هم کړی دی په پاک او سپېڅلې جذبه باندې کړی دی څومره ملګري دي او په خصوصي توګه زمونږ د دې کلي ډېر ځوانان په بهر هېوادونو کې دي هغو کولی شي چې خپلې مرستې موږ ته هم په دغه اکاونټ نمبر باندې راولېږي یا نور څوک چې د الله په کور کې خپل د ایمان او د جذبې په بنیاد باندې مرسته کول غواړي نو دغه ویډیو باندې به زمونږ د اکاونټ نمبر یې نیغ په نیغه تاسو مرسته کولی شئ د دې جومات بل فیض به درته هم ښیمه بل به هم ښیمه او خدای دې وکړي چې د واورو نه مخکې موږ د دې دویم چت هم جوړ کړی افسر افغان ته اجازت راکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ